نو مطلب مې دا و یو طرف ته خو عظیم نعمت ته چې الله تعالی ختم د تراور راته نصیب کو الحمدلله الله دې په خپل دربار کې قبول وګرځي د روژې توفیق راکو الحمدلله خدای پاک دې په خپل دربار کې قبول وګرځي د ترجمې توفیق راکو الحمدلله خدای پاک دې په خپل دربار کې قبول وګرځي خو بل طرف ته به خدای پاک ته زارۍ کو چې الله دا رحمت په موږ دائم کې ټول عمر توفیق دې عمل راکړي ټول عمر به کوشش کوو او په اوس وخت کې خو عظیم نعمت اسلامی نظام د په موږ باندې نن دلته چې دا کوم خلک راغلي رښتیا وایي اوس به ډېر خلک په دا شپه کې روانېږي خپلو کورو طرف ته ځکه د کابل د سیمې هم ډېر خلک راغلي دي دا احساس کوي چې زه به په لارې باندې په ما چاپه ولوېږي په ما به بمبار وشي په ما به یو بل مشکل پېښ شي چې خدای دومره د امن سکون حال درته راوست چې شپه ورځ په اطمینان یې موږ به بیا څه عذر کوو وروسته چې بیا ژاړو بیا پیدا نشته وروسته بیا ارمانونه چې کوو بیا پیدا نشته که عوام دین باید د دغه نعمت نه ځان خبر کړي زوی ورور علم ته ورکړي خپل علماو ته دغه قرآن ترجمه کې خدای اثر یې کړی چې عبرت پیدا کېږي د یوه ترجمه بله ترجمه خو په د ترجمو کې شریک شو چې لږ د خدای د دې نه خبر شو د الله د رحمت نه خبر شو د آخرت نه خبر شو د آخرت مینه او محبت رب کې پیدا شي